好的，欢迎来学习中文。今天我们学习如何表达时间。昨天我们学了如何说时间，如何说重点. پر موږ د بجو ویلو طریقې ویلې. اول بجې ډېر اسانه دي. که تاسو پوره بجې وایست د پوره بجو سره ایدین اصلي طریقه دا ده. ګوره ایدین دا نو لنډیز دی، خو که چیرې پر دې باندې څوک ټینګار کوي چې پوره یوه بجه ده، ایدین جونګ ایدین جونګ، دغه جونګ د پوروالي د ټینګار خاطر کاریږي. اوس نو که دوې بجې وې بیا به تاسې څنګه وایست؟ لیانګ دین. دلته مو پام اړ دین نه ویل کېږي، لیانګ دین ویل کېږي. او که درې بجې وې سن دین. دغسې تر 12 پورې څه دین، و دین، لیو دین، چی دین، با دین، اول جو دین، ش دین، ش ای دین، ش آ دین. تر وخته چې ما تاسو ویلي چې عادت بیخي په ډېر ځای کاریږي او په وروستو درسو کې بیا هم تاسو ته راځي چې ستاسې عادت زده یو لږ مازې لارښوونه درڅه وسي، هغه ټوله درس به مو زده سي، لکه د بجو درس، لکه د میاشتو نومونه، لکه د هفتې د ورځو نومونه. بیخي ډېر شیان به چنایي کې چې عادت مو زده نور طریقه یې ډېره اسانه ده. نو دا خو پوره بجې سولې تر 12 بجو پورې. د که چیرې تاسو وایاست چې څلور مثلا 4 بجې دي، 5 بالا سدین لینګ ووفن، سدین لینګ ووفن. یا که 4 بجې سدین شفن، سدین شفن. دغه پوره شفن د فنجونګ لنډیز دی په بجو کې د دقیقو ته ویل کېږي. او د سدین دین چا راخ راغلی هغه د بجو مایي. سدین شفن، سدین لینګ ووفن. د لینګ کلمه د یوې دقیقې بالا څخه تر 0 نه پورې چې دا چپه خواته 0 لري، دا لینګ ایفن، لینګ ارفن، لینګ سنفن، تر لینګ جیوفن پورې غواړي. بیا نو 4 بجې او 10 بالا دلته بیا نه غواړي. بل پاو بالا 4 بجې سدین شوفن ډیجیټل طریقه سوله. او سدین ایکا، سدین ایکا، ایکا یعنی یو پاو، سدین ایکا 4 بجې او یو پاو یعنی پاو بالا 4 بجې. سدین ارشفن. اوس نو که چې تاسو وایئ چې 4:30 بجې دي یا 5 بجې دي دلته او 5 لیکلي دي، ځکه زه 5 درته وایم. ودین سانشفن عامه ډیجیټل طریقه ده. او بله طریقه یې ودین بن، ودین بن. ودین سشفن عامه طریقه ډیجیټل. او چا ارشفن لیودین. دلته مو پام یې شل کم شپږ کېږي دا چا ارشفن لیودین. دا په څو طریقو سره 4 طریقې پرون موږ ته جوړ کړې. یوه طریقه دا د لیودین سشوفن ډیجیټل طریقه، لیودین سشوفن. بله طریقه دا د چا ایکا چیدین، چا ایکا چیدین. درېیمه طریقه چا شوفن چیدین. او څلورمه طریقه دا وه چې لیودین سانکا. دا خو نو 3 پاوه کېږي، لیودین سانکا. دا پرون بجې سولې. اوس نو د نن په محاوره کې然后呢，今天我们学习第8课，第8课。دا د 8 课کې په دې کې د بجو دا درس راغلی دی. نو تاسو ته ګوري راځي په کتاب کې په د محاورو کې بجې راغلی دی. دی 多少页？دی 67页。67页و شپېتمه صفحه ده. د دې درس په چپه خوا کې موضوع لیکلې ده شونون. شونون پوښتنې کول د مشورې په نیت، یا چې ته په یو شي نه پوهېږې یا بجې پوښتې، د یو ځای ادرس پوښتې، چې یو شي معلومات حاصلوې، دغه رقم پوښتنې کولو ته شونون. د مشورې په نیت پوښتنه کول یا د یو چا څخه معلومات حاصلول، داسې پوښتنې کول شونون. دی 8课67页。现在几点？اوس څو بجې دي؟句子جملو ته ویل کېږي.31اوله برخه سوله 31 و دیرشمه جمله ده.请跟我读ما سره وایست.现在几点？现在几点？现在7点25分。现在7点25分。39你几点？你几点上课？你几点上课？40差一个8点去。差一个8点去。41我去吃饭。我去吃饭。
42，我们什么时候去？我们什么时候去？太早了，太早了。我也6点半起床。我也6点半起床。现在几点？怎么了？اوس څو بجې دي؟ یوه بله طریقه چې د بجو پوښتلو لپاره یوه د هغه طریقه ده او چنان کله کله داسې هم پوښتي چې دی وایي几点了څو بجې شوې几点了څو بجې دي现在几点او یا几点了دغه دوې طریقې دواړې کاروي د بجو پوښتلو لپاره现在7点25分څه معنا شاباس 25 بالا 5 بجې 5 بجې 25 بالا你几点上课ستاسې سم پر څو بجې شروع کېږي چې استاد درته ولاړي دغه رقم درس ته شنکه ویل کېږي سم دا سم ته شنکه رسمي سم شروع کېدل چا ایکه بعد ین چو څه معنا پر پاوکم اته بجې ځم چا ایکه بعد ین چو پر پاوکم اته بجې ځم我去吃饭زه ځم خواړه کوم زه ځم خواړه کوم我去吃饭我们什么时候去موږ څه مهال ځو موږ څه وخت ځو太早了بیخي وخت دی太早了دا نو بیا تاسو ته یو سټرکچر هم راځي کله چې تای کار سي په دغه مابینس کې معمولا صفت کاریږي سینګ رومز او د جملې په پای کې ل کاریږي دا چې یو حالت تر حد زیات ستاسو د ناخوشۍ سبب وګرځېدلی وي صحیح دی نو په دا حالت کې ته داسې太早了بیخي وخت دی کوای چې بیخي یخ دی太冷了چې بیخي ګرمي太热了太热了نو هر وخت ناراضه دا صفتونه معمولا منفي صفتونه چې یو شی ډیر ګران دی太贵了څنګه太贵了نو دلته که صفت داسې کاره ګوي ګران او په کتاب کې دا ځاو ډیر وختي او چې ډیر ګرمي太热了太冷了نو دا منفي صفتونه او دا یو ځانګړی سکشر دی چې د ناراضۍ په وخت کې ویل کېږي چې یو کار بیخي وختي دی بیخي ګران دی بیخي یخ دی بیخي ګرمي ده په دا وخت کې ویل کېږي او دا خپله سکشر دی تای جمع صفت جمع له تای早了بیخي وختي دی و یه 6点半起床زه هم پر شپږ نیم بجې د خوبه راکښېنم راپاڅېږم راکښېنم ویلی سي ګوره اکثره وخت په دا منفي صفتونه دي که ته چیرې لکه په ویډیو کې چې تاسې په بله ورځ ولیدله هلته یې داسې جمله کار کړه لکه ستاسې په یاد太好了بیخي سسو太好了نو هغه هم د هاو هم صفت دی خو هغه ډېر لږ کارېږي اکثره وخت په منفي صفتو کې کارېږي تر حد زیات صحیح دی اوس نو اوله محاوره ده چې انګم ودوز ما وروسته یې وایست دا مالی او وانګلان خبرې سره کوي د سیم په اړه چې ستاسو سیم پر څو بجې شروع کېږي او ته پر څو بجې ورځې صحیح مالی اوله پوښتنه کوي وایست 现在几点现在几点现在7点25分现在7点25分你几点上课8点你什么时候去教室你什么时候去教室下一课8点去下一课8点去现在你去教室吗现在你去教室吗不去我去吃饭我去吃饭نو د بجو خبرې سوالې د کتاب د مخ به معنا کوم بیا به په تخته باندې هم دا ترتیب درته تشریح کوم اول پوښتنه چا کړې ده مالی څوای وای 现在几点اوس څو بجې وانګلان ورته وایي 现在7点25分اوس و بجې دي 25 بالا 25 بالا و بجې تاسو کولای شئ پښتو ته دا ترجمه خپل په ترتیب واړوي یعنی چې څنګه پښتو صحیح راځي هغه ته مګورئ چې په چنایي جملو کې ترتیب داسې دی چې اول بجې دي سوي دي بیا وروسته بالا په پښتو کې موږ اول وایي 25 بالا و بجې نو الته په چنایي کې اول بجې لیکل سوي دي چې و بجې دي 25 بالا 25 بالا و بجې دي 你几点上课
ته ستاسو سیم پر 100 بجې شروع کیږي ته سیم ته یا دا ستاسو سیم پر 100 بجې شروع کیږي ته سیم ته پر 100 بجې ځې دا معنا لري تګ نه یعنی په سیم کې چې حاضرې هغه وخت چې ته باید حاضر ورې نه هغه وخت 100 بجې شنکه خو معنا سیم چې پر 100 بجې شروع کیږي بعدين پرچه کاته خو نو سیم شروع کیږي نه شماشه خو چو جاوسه ته سیم ته پر 100 بجې ځې نو طبعا سیم ته خو نو څو وخت یې ځه پر هغه ته بجې خو روان شي خو نو وخت کیږي پر چای کا بعدين چو یو پاو کم اته بجې باندې زم نو یو پاو لار نه سي زه باید ورې 15 دقیقې د مخ لازم نو سینځای نه چو جاو شمه اوس خو بجې 15 بالا و بجې دي پاو کم اته پر لا وخت و اوس ته سیم ته ځه بوچ یا لازم و چو شفا نه پلا د سار ناشتا کوم نو اوس تاسو فرض کړئ دا اوس مالی او دا هم وانګلان مالی اوله پښتنه کوي دا بیا څوک ده وانګلان دواړه د شوزنو باندې مالی خارجي نوم دی وانګلان د چنای نوم دی اوس وخت بجې چې دی现在7点25分مالی اول پښتنه اوس کوي وای 现在几点اول پښتنه مالی کړه دا وا مالی 现在几点وانګلان ورته وای现在7点25分现在7点25分بیا د پښتنه کوي你几点上课تا سیم پر 100 بجې شروع کیږي نه جې دي انشان کا د سیم ته شروع کېدو وخت هغه کوم وخت دی بعدين نه شماشه خو چو جاوشه نو پر سپر اته بجې سیم شروع کیږي ته سیم ته او تا ټولګي ته پر 100 بجې ځه نه شماشه خو چو جاوشه وای زم و چای کا بعدين چو اوس وخت 15 بالا و بجې وای زه پر پاو کم اته بجې سیم ته روانې ځم وای اوس 15 بالا دي 现在你去教什么哎这我是这身份现在你去教什么但是他不去یا سیمتنزم ولی با سیمتنزم فتر پاو کم پر خو وخت پاتې اوس 15 بالا دي ا څو دقیقې بالا پاتې شل دقیقې وخت و چو فن نو طبعا دا سار دي سار خو نو سار ناشتا کوي و چو فن زم د سار ناشتا کوم په شل دقیقې کې بیا چې پاو کم سو د سیم تر ونیږم ومن تا وانګلان بعدين شنکه تا بعدين شنکه他几点去教室他下一课8点去下一课因为路上他需要15分钟时间路上پر لارې باندې他需要د ضرورت ورته لري 15 分钟时间څونه وخت 15 分钟څو دقیقې وخت 15分钟15دقیقې خدای یو په یو پام کې رسیږي صحیح دی دغه څه دی او مشکل څه حالا شيء كيدو سواء كمالي سي ترجمة سرا شاباس منور أحمد شاباس مالوتا وشن زي جديان ووسو بجيج أو وانا قطع وشن زي جديان أرشوفا ويوبجيج بزيش بلا ني جديان شانكا وستا سيمسو بجيشون كي زاوتو بعدين برتا بجيج ني شن مشاخاو چو جاوش تسوخ بسو بجيج سيم تزيب وي چايك بعدين چايك بعدين چو وسا باو كما تبجي بنزم سيم او شن زي ني چو جاو شما وتو سيم تزيب بوچه وزن زمو سيم ت وچو چي پن زم يو شي و چو صفان انجنير صاحب او ويال صاحب په دواړو اری خپل جمله معنا کوي شروع به انجنير صاحب وکي مالی شن زي جديان انا خپل د جمله معنا کوي شن زي جديان أرشوفا وسبابلا تبجي هو بجي تنزيش بلا جديان شانكا سيمس ماشركي بعدين تبجي ني سما شخاو جو جاوش تسيمس سمازي شايك بعدين شو أو كما تبجي شن زي ني شو جاوش بوشو很好سید معراج خا محمد نیمند انگارن دو تاسو دوی وست شن زي جديان عثمان سبدي شن زي جديان أرشوفا بزيشوالا وبجي ني جديان شانكا تسيمس سبدي بعدين برتا ني شما شخاو جو جاوش تب سبدي سمتزي چايك بعدين شو برتا شن زي ني شو جاوشنا توسلنا سمتزي بوچو وچو چو نظم زدم چیره
تزم خوراک تزم قدرت الله او عبدالجبار تاسو دوی وایست شانزه جیدین په جمله معنا کوه وصوبه جیدین شانزه دین وسمنه وبجيجي أشرفن منه وسم أو أتبجي یا 15 بالا او بجه 现在7点25分دغه شي 现在7点25分 نی جیدین شانکا آیت و سمتزی یا تاسو سم پر څو بجې شروع ساس سم وصوبه جی شو کی بعدين أتبجي نیشماشی هاو شو جاوش آیت و سمتزی یا ته څو وخت سم ته شمه شو خو معنا څو وخت شماشو خو ته څو وخت شو جاوش سمتزی شاريكا بعدين شو ذكر فوقما أتبجي شانزنی چو جاوش ما آیت و سمتزی وجه أنا مثلا موجود شفن زوجنا فرن 我去吃饭那个哈赛吃饭感谢多你们家صديقنا منير احمد شنزاي جيدين وصوبة جيدين سنجای چیدین اچوفن اسمش بالا وجه جيدين شانكر ستاسو صوبة شو بعدين نيشا ماشا هاود شو جاوشة تسميت بصوبة جيدين چای فکر رو بعدين شو رقم وجه شنزاي نيشو جاوشة ما تسميت بصوبة جيدين آیا ته اوس سم ته ځې جاوشة ما بوچو بوچو 吃饭 مشکل ستا به دا ځای کې په دې محاوره کې شانک فعالیت معنی څه شته فعالیت معنا لري شانک د پورته کېدو معنا هم لري پورته کېدو معنا څنګه فعالیت مثال د یو شی شروع کېدل لکه موږ ته یو وستا سیم بوسو کې شروع کیږي دا شنګ سره ما تاسو ته یو موضوع تشریح کړل چې تاسو به فعل هر فعل پر خپل مفعول باندې مشخص کیږي چې څه معنی نو شنګ دلته شنګ د شروع کېدو معنی کاسم شنګ درس شروع کېدل دي دا سیم فاره درس شنګ ویل کېږي سیدی او که خالی به تداس وای دا رقم شوی شنګ شوی دا معنی چې یو ځای سبقان یا درسونه را شروع کول البته داخله اخستل نی شنګ شوی ما مثلا یو څوک یې زه وته هم نی زو شما ګونځو ته چی کار کوي هغه ماته وای و ګونځو ځکه کوم و شنګ شوی زه درسونه وایم یعنی داغه ما کار داغه چې درس وایم بل کار نه سم سره کوم تا ګونځو تا شنګ شوی د درسونه وای نو شنګ شوی دلته درسول وستول شنګ شوی درس ویل په دواړو یو معنا لري درس وستل ګر سره عمومي درسونه ویل سیدی خو دوه محاوره ده لیوجنګ او وانګلاندې خبره سره کوي لیوجنګ او دغه دی دا وای لیوجنګ ورته وای سبب ولر سو د چین لوی دیوال ته خوښه دي دا وای ورته وای سم ده پر 100 بجې زو څو وخت زو د ورته سار پر 2 بجې بیا دا وای ورته به وخت دی پر ونی مې بولار سو ته پر 100 بجې راښنه ورته ز پر شپږ نیمه ته پر 100 بجې راښنه زم پر شپږ نیمه نو ورته غواړي 请跟我读明天去长城好吗明天去长城好吗好什么时候去早上7点太早了7点半吧7点半吧你几点起床6点半你呢我也6点半起床六进外明天去长城好吗سبب د چن لوی دیوال ته ولر سو خوښه ده好ما یا سم ده داسې پوښتنه ده好د یو ځای سم ده شمه شو هو څو وخت زو بجې را وشه早上7点سار پر و بجې زو دا وای ورته تای زاول بیخي وخت دی 7点半به پر ونی مې بیکو یعنی دا پلان به پر ونی بجې با د
خواهش او د وسپارښت او د پیشنهاد د پاره کاریږي په امریه جملو کاریږي امریه جملو خو دغه ټوله شان شي خواهش پیشنهاد یا وسپارښت چی دین بن به پرونی به کو د هیله داده نیجی دین چی شوان نیجی دین چی شوان ته پر سوبجه راکشینه سوبجه راکشینه لیو دین بن نینا پر شورنیمی او ته وای لیو دین بن چی شوان زه هم پر شورنیم بجه راکشینم انو دا واری دا دوار نفر واوشتله اول پښتنه چا کړو اول پیشنهاد چې سبب څه شمو کو دا اوس نو دلته لیوجینګ سنای نوم دی او دا وای دا دوار د نارینه نومونه دي دا وای ورته لیوجینګ ورته مینګ تین چو چانګ چنګ هاو ما سبب د چنلوی دیوال ته لاخ خاصه ده دا ورته هاو سم ده سم شه هاو چو سبق زو دا ورته زاو شانګ چی دین سار پر 100 بجه سار پر 9 بجه دا تای زاوله بیخي وخت دی چی دغه غوښتنه ده چې دین بن به پلان بوارو ونیمه نی جی دین شي شوان ته پر 100 بجه راکښنه دا توای لیو دین بن نی نه زه خو پر 9 بجه راکښنم دا توای وای لیو دین بن شي شوان زه هم پر 9 بجه راکښنم په دې کې مشکل څه انجینر صاحب او ویال صاحب تاسو والے سي وره د معنا سره یک دین چو چنگ هوا سماره بگو در چی دیوار تا دار سفاته بگو هاو داوشنگ چی دین سهر وقتی رو پر دارو بانی دارش چی دین هو بچه هو چی دین بانبر ونی بچه سنگی نیجی دین چی چون سامان دارشین دارو لیو دین بان ونی بجه نینا تاسه شدی بجه هسته وای لیو دین زمپرنی بجه بان چی چون وای لیو دین بن چی شوان پر دې باندې تمرین کوو د درس په پای کې دریم ته پلا راځي سن دریم برخه ده تی خوان یو کو جان ایواز کول د دې درس اصلي هدف دا چې تاسو بجې زده کړئ او نو ځینې نور خبرې لکه چې چوان چو چانګ شنګ سیدی او د وخت اړول چې دین بن به دا رقم دا نور اصلاحات ورسره راغلي دي اول وای现在几点اوس څو بجې دي现在7点25分دا خو د کتاب جمله سواله نو دا نور وختونه به تاسو راته وایي چې کله دا بل څنګه ول کېږي现在10点15分راسته خو وای دریو 15 څنګه وای现在3点差一个4点下吧差一个4点的بل یو ولس 15 څنګه وای差25分پنځه کم کې 12点差25分12点و دبل دولس و لاس شعر دين أو شرقا شابه 12点10分ویال صاحب دوی نیمه لیانگ دین لنگ دین بان两点半شابه دبل 7点1 8点1 8点1 دوی و 55 da مسید معراج وك سانديم 2 و 5 یا 2 و 55 差5分3点差5分5کم 3点یا دا څنګه چې 2 点55分2اول 55 شابه 5点20分په دې کې مشکل ستا دوام تر ازای دی什么时候去教室你什么时候去教室ته څه وخت یې سمته چا یک بعد ینچو پر پاوکم اته بجې زم دا کتاب جمله سواله د بل پر څه کوي ني什么时候来教室کته په سیم کې چاته ته پر څه وخت سم تر ازای ني什么时候来教室ته څه وخت سم تر ازای 2点来پر 2 بجې راځم ني什么时候来我的宿舍ته څه وخت ما ولې دې تر ازای 4点来نو دا ټول کورنۍ کار دی چې تاسو به دغه لغاتونه په یواز کې په انډرلاین لغاتو باندې په دې خو مشکل نه دریم بم لاندې کا و چوش فن دلته بیا فعل او مفعول دواړه وړي و چوش فن زم خوراک و چو مای خوا زم ګلان رانیسم و چو تینګ ین یې زم موسیقي اورم